دوستانو موږ نن ایمیل شروع کوو چې ایمیل څه شی دی، څه لپاره د استفاده کیږي، تعریف د ایمیل څه شی دی او څو ډوله ایمیلونه لرو. نو راځئ د ایمیل تعریف څخه شروع کوو. What is email یا electronic mail؟ ایمیل د electronic mail لنډیز دی چې د برېښنالیک په معنا ده او د برېښنایي معلوماتو د تبادلې لپاره استعمالیږي. په ایمیل کې موږ کولی شو چې مکتوبونه، خطونه، ضمایم، تصویرونه تبادله کړو. دا تبادله د لیږونکي څخه یو څو رسیدونکي ته انتقال کړو. فرض مثال زه غواړم چې ایمیل ولیږم، نو زه لیږونکی شم او څوک یې ترلاسه کوي هغه رسیدونکی شو یا ترلاسه کوونکی شو. ایمیل دوستان عموما د دوه اهدافو لپاره استعمالیږي، یو شخصي استعمال لپاره او بل د رسمي کارونو لپاره. شخصي استعمال لپاره موږ عموما د جیمیل کمپنۍ د ډومین څخه استفاده کوو، یا د یاهو یا د هاټ میل او همداسې نور کمپنیانې. لکه دغه دا دلته نوم راځي ایمیل په لیکلو کې یا جوړولو کې، بیا وروسته د ډومین نوم راځي هغه کمپنۍ چې هغې کې موږ خپل ایمیل جوړ کړی دی. او د رسمي کارونو په اداراتو کې دوستانو هلته زموږ رسمي نومونه وي چې په رسمیاتو کې استفاده کوي او بیا وروسته د هغې ډومین نوم وي. فرض مثال یو څوک زما اوس کمپنۍ شرکت د سټیپ بای سټیپ لرنینګ، نو ایمیل ادرس زما شو mominkhan.farhadi@stepbysteplearning.com. دا د رسمي اداراتو لپاره استفاده کیږي دوستانو. فرض مثال خان یو کس دی، په هغه په وزارت اصلاح دهلي کې کار کوي، نو هغې نوم خان دی، نو هغه رسمي ایمیل ورته جوړوي چې د khan@mohi.gov.in په ډومین کې، چې دا د شخص نوم شو، په رسمیاتو کې استفاده کیږي او دا ډومین نیم یا هماغه ایمیل چې رسمي اداراتو لپاره ترې استفاده کیږي. یا لکه فرض مثال ahmad@edu.af. نو دونو لپاره همدومره بس دی. په راتلونکي درس کې انشاءالله د جیمیل څخه شروع کوو، همداسې مخکې ځو.